خدای پاک د نور دا زلزلې بندې کړي او خدای پاک دې موږ تاسو ټول خپلو کورو ته نور بوځي او الله دې په موږ ټولو باندې ورحمېږي په ټولو هېوادوالو باندې ورحمېږي چا شهیدان ورکړي څوک زخمیان لري د پاس کورونه وران شوي دي څوک نه ورځي خو ډارېږي موږ ورځو او ګورو چې څه حالت دي موږ دا کورونه ګورو او کوم کورونه چې ویجاړ شوي دي ټول تاسو ته په دې خوړ کې دلته ماشومان ما ولیده زنانه و غېږ کې اچولي او سخت باران و تاسو ولیدو چې د باران کې دوی یعنې هغه د زنانو ژړا هغه د ماشومانو ژړا زما په ذهن کې داسې ثبت شوي ده چې ټول وجود اوس هم لري ورپېشته خلک تښتېدلي دي ټول پټول دي ختم شو نور ختم چې هغه کان ته چې ټول راکوس ختم شو ګرانو هېوادوالو دره نور ته اوبه راوړل شوي شوده راوړل شوي کیک راوړل شوی زما ورور اوبو ته ضرورت نه لري تا 2 مزدې اوبه راوړي دلته چینی دي دلته صفا د زمزمو غوندې اوبه روانې دي دوی اوبو ته ضرورت نه لري دوی ته د سرفنا غم وخوره دوی ته د خیمې غم وخوره دوی ته د ډوډۍ غم وخوره ښه دا چی سره وخوري تا ډوډۍ نه ده راوړې وروره تکلیف دې کړی په دې یو باندې 100 افغانۍ مصرف راغلی چې دا راجمع کړي 100 افغانۍ مصرف تا داسې کړی چې بېفضوله ډوډۍ سره شودي وخوري وروره ډوډۍ سره مڼه وخوري دې ته داسې یو شی پکار دی چې د دوی د غوران زړونه راټکو داسې خطا دي یو مثال تاسو راغلی زموږ تپوس نه چې کوم مړی تاسو کې پیدا شي نو موږ به ډېر خفه شو چې مثال زموږ میلمه یا زموږ هم پسې راغلی او دا سړی دې جوبل شو دا کلي کې ګرځېدو امکانات نشته سر په سر حالت د دې کلي او بانډو خلک ډېر شدید غریبان دي دوی هېڅ نه لري دوی همدومره لرل چې نن او سبا یې وخوري دې ته نه لري ګوره د دوی دغه موضوع موږ او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ورځو وغځېده هفتو یعنې لا اوس هم دلته د زلزلې ټکان تاسو احساسوي لا ولاړ نه ده زلزله خدای ناخواسته که داسې بل کوم شدید آفت راشي نو دا خلک به څه کوي د دې ګلالي ماشوم هغه مسکا په یو درد بدله شوې ده ژړا بدله شوې دوی ټول دومره وېرېدلي دوی ته هر څه یې وښه ګورو د پاس کورونه وران شوي دي څوک نه ورځي خو ډارېږي موږ ورځو او ګورو چې څه حالت دي موږ دا کورونه ګورو او کوم کورونه چې ویجاړ شوي دي ټول تاسو ته ښیو راځئ راسره ¿Qué tú ves? ¿Dónde queda? كده فريق شد الخير هو كذا هذا زي ولا ده نوران شو الله ده سامان كتاكي عمره باندې بل څه نشته سره ته د څه سره هغه نور کان څه شو سونه زیات سامان زیاته کلیپ ده ختم شو نور ختم چې هغه کان ته چې ټول راکوس ختم شو څوک به شهیدان شوي نه نه زه شکر چې څوک شهیدان شوي دي بس زله دې ورحمېږي دوستانو دا نو روان دي او کورونه ما مخکې مې یادونه وکړه چې دوی دا کډې روانې دي او کډې نه ځي خو بس صرف هغه د غاړې جامې او دغه څه چې په کار یې هغه اخلي او لیدو کې بس ښار ته ځان وباسي راځئ پاس ورځو توکل په الله باران هم ورېږي اسمان هم ورېږي نښې شو پاسه داسې نه چې بیا څه ته خوښ شوی څه وکړو ساده ده دغه کور وګوره چې دغه وضعیت یې دی وروره هو نو بس ستا ټول داسې کورونه دي نشته خلک تښتېدلي دي ټول پټول دي زه چې زه لاندې بېرته کوشش
ټول افغانانو او موږ چې ټول څه خلک زموږ غم شریک دی او دې ساحه کې کاکا څومره کورونه غورځېدلي یاره دې ساحه کې څه خو تقریبا چې دو برخه غورځېدلي دي اوس دې نه چې برخې چې دا کورونه غورځېدلي دي کوڅه ډک دي او بلې کور داسې خطا دي یو مثال تاسو راغلی زموږ تپوس نه چې کوم مړی تاسو کې پیدا شي نو موږ به ډېر خفه شو چې مثال زموږ میلمه یا زموږ هم پسې راغلی او دا سړی دې جوبل شو دا کلی کې ګرځېدو امکانات نشته یو دم ټکان کېږي او پرونی شپې سه دغه راغلی وایي داسې عکاسي کوي هغه راغلی او هغه یې څه کړی نور انسان کولی نشي دون کمره و هغه شپې راغلی او که څه کړی هغه شپې کې بس او کلي کې امکانات نشته او موږ ته کوم تنبو پیدا شي دا باران دی تنبو پیدا شي کور کې موږ داسې نه موږ دولت سره موږ داسې څه لرو داسې اوږې خلک نه هر څه لرو کور کې پراته دي ایستلی نه شو خدا ورسي زمون غنمو بوجې زما پراته دي لوبیا بوجې پراته دي خدا ورسي چې خلکو ته ورکم خلکو ته رسیږي داسې اوږې خلک نه چې موږ مثال داسې خوازو کو چې موږ ته څه شی راکړي موږ اوږې غریب خدای الهي آفت دی کور ته دننه نه شو کېدی دې د خاطر الله دې ورحمېږي الله دې ستاسو راتګ بس او بختور کې چې دا آفت یې اوچت شي او آفت نه موږ وساتي بیا هم ښه راغلاست درنو دوستانو لکه موږ چې وړاندې هم یادونه وکړه چې دا غم د ټول وطن غم ده دا د ټول افغان غم ده نو په همدې اساس موږ مرکې وکړې تاسې ولیدل دغه ځوان هم دلته راغلی ده او ډوډۍ راوړې وه تقسیم یې کړله او ځینې نور خدمات دغه کوي ده سره هم مرکه کوو دی څه وایي د ده نه بیا ورو ستړی مه شي په خیر راغلی نوم مبارک مو خیر سرور نوم مې خان ولي شیرزاد دی د ننګرهار جلال آباد ښار نه راغلي یو د رنور ولسوالۍ ته دا چې موږ لاړو کونړ ته هلته مو د جامو ویش لرلو هلته مو جامې کالي خلکو ته توضیح کړو خو په لاره کې له خلکو مو دا راپور واورېدو چې په درنور کې خلک له دوه مشکلاتو سره ډېر سخت مخ دي چې یو سرپناه ده او یو د ډوډۍ نشتون دی دا چې خلکو د کونړ غږ ډېر جګ کو هر سړی کونړ ته مخه شوي ده نن سبا ټوله توجه سوشل میډیا ته ده یعنې سروي ته نشته دا د ټولو خلکو توجه کونړ ته ده نو موږ لاره کې بیرته چې هغه توضیح وکړه د لارې نه راتاوشو درنور ته نو لاره کې مو هغه څه توکي چې و ضرورت هغه هم راواخېسته ډوډۍ نو چې دلته راغلو واقعیت چې په دې خوړ کې دلته ماشومان ما ولید د زنانو غېږ کې اچولي او سخت باران و تاسو ولیدو چې د باران کې دوی یعنې هغه د زنانو ژړا هغه د ماشومانو ژړا زما په ذهن کې داسې ثبت شوي ده چې ټول وجود مې اوس هم لړزېږي نو له مسؤلینو له هغه ورونو چې مرسته کوي له تجارانو مو دا هیله ده چې درنور ته یو ځل د دوی یا دغه ویډیوګانې سروي کړي یا په خپل د سروي دپاره یو هیئت راولېږي عاجل داسې نه چې وخت سره دوی تاسو ښه ګورئ چې دلته ترپلونه درولي دي هغه هم د سیمټو ترپال د هغې کې باران نه کنټرولېږي دلته سرپناه ته ډېر اشد ضرورت دی ماشومان ټول په ډېر سخت حالات کې دي زنانه په سخت حالات کې دي ترسرې په سر حالات کې د دې کلي او بانډو خلک ډېر شدید غریبان دي دوی هېڅ نه لري دوی همدومره لرل چې نن او سبا یې وخوري دې ته نه لري ګوره د دوی دغه موضوع موږ او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ورځو وغځېده هفتو یعنې لا اوس هم
دلته د زلزلې ټکان تاسو احساسوي لا ولاړ نه ده زلزله خدای ناخواسته که داسې بل کوم شدید آفت راشي نو دا خلک به څه کوي د دې خلکو سره عجله مرسته پکار ده عاجل چې هغه توکي سرپناه له هر څه نه ډېر عاجل ده چې دا خلک یو ځل ځای په ځای شي خوندي شي په دې لاره کې قافلې خلک تاسو به لیدلي پیاده روان دي زنانه پیاده روانې دي ماشومان یې په غېږو کې دي د هغوی هغه کم درد چې دی هغه یې څوک نشي کنټرولولی نو له ټولو هېوادوالو دا هیله کوو چې یو ځل درېنور ته هم توجه وکړي د درېنور د خلکو دغه کوم مشکلات چې دي دا واوري د دوی د دغه سرپناه حتمن یعنی عاجل اقدام وکړي او د دوی د سرپناه غم وخوري تر سره چې روانه وي د سترګو نه اوښکې روانې وي موږ خو دا دلته تللو قدرم په دې لاره زما په دې ذهن دومره نارامه دی که نه دلته دومره حالات ته زه رسېدلی یم چې هېڅ نشم کنټرولولی دلته حالات ډېر سخت دي دومره درد دی چې د هرې زنانه په غېږ کې ماشوم ګوري او هغه په کوم حالات کې د هغوی کوم درد کې دي نو هغه څوک احساسولی شي چې هغه وجدان او ضمیر ژوندی وي هر څوک یې نشي احساسولی دلته خلک راځي یوازې د ویډیو او دا کیسې د دې لپاره نو هغه خلک چې تر دې ځایه رسېدلي له بانډو راتېر شوي سوتن کلي ته هغه لارې کې دا تکلیفونه په ځان زغملي د دوی دغه غږ باید د هر څوک واوري او دغه ځای ته چې د دوی دا تکلیف کړی دا بې ځایه لاړ نه شي او خلک حتما ورته توجه وکړي او د دغو خلکو غم وخوړل شي دا خلک په ډېر سخت مشکل دي دا ماته راکړه ګرانو هېوادوالو درېنور ته اوبه راوړل شوي شوده راوړل شوي کیک راوړل شوی زما ورور اوبو ته ضرورت نه لري تا 2 مزدي اوبه راوړي دلته چینی دي دلته صفا د زمزم غونتې اوبه روانې دي دوی اوبو ته ضرورت نه لري دوی ته د سرپناه غم وخوره دوی ته د خیمې غم وخوره دوی ته د ډوډۍ غم وخوره ښه دا چې سره وخوري تا ډوډۍ نه ده راوړې وروره تکلیف دې کړی په دې یو باندې 100 افغانۍ مصرف راغلی چې دا راجمع کړي 100 افغانۍ مصرف تا داسې کړی چې بې فضوله ډوډۍ سره شودي وخوري وروره ډوډۍ سره مڼه وخوري دې ته داسې یو شی پکار دی چې د دوی د غوران زړونه راټکور کړي دوی ته بنیادي کارونه وشي د دوی دغه کم یو ضرورتي شیونه چې دا راوړل شي نمایشي کارونه مه کوئ هیله درنه کوو چې هغه څه راوړئ چې دلته ورته اړتیا ده بس نور زه خبرې ډېرې دي په که کوئ نه خلاصېږي له ټولو هېوادوالو مو دا هیله ده چې دلته هغه څه تر وکړي چې ورته عاجل ضرورت دی لکه تاسو ښه ګورئ دغه ماشومانو ته وګورئ باران تاسو خپله ولیدو یو څه شیرزاد صاحب ما بل واورېده زه به خلک نه په ډاګه کوم دلته کومې مرستې چې نغدي دولت کوي له خلکو سره دوی د سروې کوي اول داسې خلک هلته ځي چې له نورو ځایونو راغلي دي هلته ورلېږل کېږي تذکرې ورلي د دې ځای مشران ورلېږي دوه غږه په خپلو هېوادوالو کوم یو خپلې مرستې کوشش وکړي چې په خپل لاس ځای ته ورسوئ ډېر خلکو خپل تجارت په دې مرستو شروع کړی بل دا خلک دلته هر سړی چې هغه څوک پیژني زه تا پیژنم تا ته درکوم ته ما پیژنې ما ته یې راکوي حقدار ته نه سپارل کېږي او بل دلته هر څوک چې مرسته یې باید د حکومتي چارواکو ته وسپاري هغوی راشي دلته عاجله سروې وکړي داسې نه چې یو ځای ته توجه وکړي یو ځای ته لاړ شي اوس کونړ د ټول غم زموږ دی کونړ هم زموږ دی درېنور هم زموږ دی دواړه زموږ غم دي خو باید چې دواړو ته توجه وشي د دواړو دلته درېنور ته د چا فکر نشته خو دا خلک په ډېر سخت حالات کې دي د دوی درد هېڅوک نشي احساسولی ډېر سخت درد دی نو زما په خوله کې الفاظ نشته چې خلکو ته تکرار کړم الله دې ژوندی لره ډېر مننه الله تعالی دې اجرونه درکړي دې خدمت چې دې هېوادوالو لپاره کوي دوستانو په دې لاندې خولونو کې خیمې ولاړې دي لږ مخکې ډېر تېز باران و مونږ ویلو چې خدای پاکه اوس سیلاب را نه شي له کومې خوا نه ځکه باران ډېر تېز و ښه راغلاست دوستانو مونږ نو بالاخره هغه ځای ته راغللو کوم ځای ته چې دغه د سوتن کلي دغه زنانه او ماشومان دلته راوړل شوي دي خیمې دوی نو دغسې خیمې د خیمو ته تاسې وګورئ چې صرف ترپالونه دې پیدا شوي دي نو هغه پخواني د موسیا هغه ترپالونه دي نور شیان خیمې نه دي دغه اوس ډېر تېز باران و خدای نه پوهېږي دغسې نور باران نه کېږي نو دوی هغه د سرپناه ځان جوړ کړي نو دلته دغه دا ګلالي ماشومان تاسې ګورئ چې دلته ناست دي دا ماشوم دی ماشاءالله دوی دوستانو د دې ګلالي ماشوم هغه مسکا په یو درد بدله شوې ده جړا بدله شوې دوی ټول دومره وېرېدلي دوی ته هر څه یو وحشت ښکاري ځکه دلته هر ساعت هره دقیقه د ډار او د زلزلې احساس شته دی یعنې که څوک همداسې وخوځېږي دا احساس شي چې واله زلزله شته دوی ټول په ویر او غم کې دي د دې ګلالۍ ماشومان احساس دي هغه څوک وکړي چې دغسې ګلالي ماشومان په خپل کور کې لري د دوی د سرپناه دپاره باید بنیادي کار وشي بالکل
ځکه چې څنګه خیر نن څه ده نن څه ده مبشره ماشاءالله پښتو نه درځي پښتو ورځي پښتو نه ته ترجمه کوه زلزله نور نه راځي ښه ختم شو بیرته بل خیر خپل کورو ته ځو صحیح ده کنه ورته وایه دا سر خوري خاطی کنه نور زلزله ختمه شو ان شاء الله ښه شابه سي د دوی وروره فقط هېوادوال دې دا وکړي د دوی دغه خیمه او دغه ترفال دې وګوري دلته تر اوسه پورې یوه دانه خیمه هم نه ده راغلې که نه اوس که یو موټر هم راشي نو هغه د دوی ضرورت به پرې رفع شي ځکه چې دلته ډېرې نه چې 15 خیمې ولګېږي د خلکو ضرورت به پوره شي په دې ترفال باندې څه کېږي باران په دې باندې نه رایسارېږي طوفان په دې نه رایسارېږي او دا غریزه علاقه ده دلته هر ماسپښین باران کېږي هر ورځ بعد باران کېږي نو دا ماشومان چې باران ته یي دوی نه هغه کالي هغه جامې د شپې دغه ځایونو ټولو درزونه کړي دي دغه ټوله خطره شته چې لاندې راشي وغورځېږي خو د دوی لاره نشته قافلې خلک شته روان دي په دې لارو باندې پیاده ځي کوشش کوي چې وځي نو د دوی دغه غم باید داسې ونه ګڼل شي چې بېځایه باید هغه خواږي موږ ورسره وکړو چې ورته اړتیا ده باید ضروري شیونه ورته دوی ته عاجله راشي وخت باید ورته ضایع نه شي دوستانو دا زموږ ستاسو د هېواد آینده بلبلان دي آینده ځوانان دي نن په ډېر بد حال کې دي نو د دوی غم باید بنیادي وخوړل شي ډېره مننه راځي نور ویډیوګانې ختم کړي زموږ خلاصونه چک کړي سمه خدای پاک د نور دا زلزلې بندې کړي خدای پاک دې موږ تاسو ټول خپلو کورو ته نور بوځي الله دې په موږ ټولو باندې ورحمېږي الله دې په ټولو هېوادوالو باندې ورحمېږي چا شهیدان ورکړي څوک زخمیان لري